زه دا یو خبره بالکل ښکاره کوم، دا مې وطن ده، دا مې وطن ده. په افغانستان زما د پلار نیکه مدفن دی، په هغې کې زما د زرګونو کالو زاړه مشران ښخ دي. نو که زه خوږېږم، نو زه ځکه خوږېږم چې دلته هم د پښتون وطن تباه کېږي او هلته هم د پښتون وطن تباه کېږي. یعنې څومره عمر شو؟ وایي موږ سرحد بند کړو. سرحد یې څه له بند کړو؟ وایي ځکه چې افغانستان د هندوستان په وینا دلته روانې کوي. او عجیبه ظلم یې دا چې افغانستان سره سرحد بند کړو او څوک چې د افغانستان په ټول لګیا دي روانې کوي، نو د هندوستان سره سرحدونه کلو دي، تجارت کلو دی. لاړ شي اسلام آباد ته خدای به میوې د هندوستان پرتېږي او سبزیان د هندوستان پرتېږي، هغه سره سرحدونه کلو دي. هره ورځ تاسو وګورئ په اخبار کې وایي چې دلته په لاین اف کنټرول باندې فایرنګ وشو، دلته په لاین اف کنټرول فایرنګ وشو. هلکه چې د افغانستان ته ته سرحدونه باندې دغه سرحد ولې نه باندې او چې تجارت ته بند کړو، نو آیا په دې تجارت کې یوازې د افغانستان تاوان وشو که نه تا خپل تاجران هم غرق او تباه کړل؟ پکار دا چې کینی سره ترمنځ نن هم دا خبر ولوستو، خوشحاله شو چې په لندن کې سره دې کېناستل